د لمر له لوېدو سره د کندهاریانو د جمعې شپې بانډارونه او میلې پیلېږي. د ښار ختیځ څنډه کې د عینومېن تفریح پارکونو ته راغلي خلک د اونۍ ستوماني په سیل او ساعتېرۍ لرې کوي. د عینومېنې دې جولې د ښار میشتو تر څنګ د ولسوالۍ خلک هم ځان ته رامات کړي دي. په چکاو په ورکو اخته در اوسه اوس بیا ماښام یې درېږلو بیا ځو ځای اتاق شپه کوو سهار وختي غورځو یاره یو واته بازي مې وکړه تقریبا 5 نیمه ګټه یې درې بایللي یو مو سهار په ګوټ وویشتی ډېر وشمېدم خشم راغلی ډېر بد شمېږم. د ټولنې ډول ډول خلک دلته سره راغونډ شوي او تر نیمو شپو په هر ډول چې غواړي خپل وخت تېروي. د جمعې د ورځې سهار د دهلي بند د کندهاریانو لپاره د تفریح او ساعتېرۍ تر ټولو غوره ځای بلل کېږي. کندهاریان په طبیعي لحاظ د میلو او ساعتېرۍ شوقیان دي. ان نامني هم د دوی د دغه شوق او بانډارونو مخ نه دی ډب کړي. مصرف هم بالکل د انډیوالۍ کار دی چې څونه مصرف یو نفر وکړي هغه سره تقسیموو د ګردو مرګرو دا ښه بې مزاحمته کار دی دا امیاشمي او دا ښه چلیږي هم که چیرې ګرد عمر یو سړی وی یا ونیکې ته وکړې زه کوم پر هغه باندې غمیږي دا ډېر وخت شی مطلب ایجاد دی چې میله به کوي او دغه شیان هم تقریبا اوس بیخي رواجي بولې تکراري بولې جنګونه نو دوی خپله میله تقریبا ودې ته نه ده پرېښه چې امنیت شته یا نشته. ښار میشتې هره اونۍ د پام اړولو او د یوې کاري اونۍ د ستومانۍ د لرې کېدو لپاره تر 1 ساعت مزل وروسته د دهلي بند دې پارک ته ځان رسوي. په خپل لاس د خوړو پخول د کندهاري میلهوالو د میلې اصلي برخه ده، خو د میلهوالو لپاره تر ټولو غوره خواړه کبان دي. ځینې له پخولو او ځینې له خوړلو خوند اخلي. یو وخت مو په سالن کې غوښې پخې کړلې 3 وارې مې پخې کړلې نه شوې پخې یو وارې مې پخې کړې نه شوې پخې ماښام مو پخې کړې نه شوې پخې سهار مې بیا پخې کړې 3 وارې 3 سره وارې کې نه شوې پخې نو یو هغو ملګري را سره و یو هغو ملګري را سره و دار وارې مې راکښته کړو چې دي ما دا جېګې کباب دی. کلتوري محدودیتونه او واکمن دودونه په تفریحي ځایونو کې د میرمنو حضور پیکه او کمرنګه کړي دي. د کوچنیانو او ځوانانو د بوختیا او ساعتېرۍ لپاره دا ډول عصري پارکونه هم مخ په زیاتېدو دي. دا د هغه څلور پارکونو څخه یو دی چې په کندهار کې په دې وروستیو کې جوړ شوی دی. دلته د جمعې د ورځې تر څنګ په عادي ورځ کې هم خلک د خپلو دوستانو او ملګرو سره د ساعت او تفریح لپاره راځي او د ستومانې ورځې د پای ساعتونه دلته د خپلو دوستانو سره په بانډار تېروي. خو دلته بیا هم د میرمنو حضور کمرنګه او پیکه دی او په یو شمېر پارکونو کې یوازې د چهارشنبې په ورځ میرمنې کولی شي د خپل د کورنۍ د غړو سره تفریح او ساعتېرۍ وکړي. د کندهاریانو د جمعې د شپې او ورځې میله په خوړو بانډارونو موسیقي او نورو لوبو سره کرا پای ته رسیږي او د یو بلې کاري اونۍ لپاره چمتو کیږي. مامون درانی BBC پښتو تلویزیون کندهار.